چې مونږ عوام مونږ په اپوزیشن کې ګوندونه مونږ د اسمبلۍ نه بهر ګوندونه دا د تاسو سره ویلولیو نو چې دا بل پوس نشي خو انشاءالله دا بل نه پوس کېږي که دا بل پوس کېږي څوک یې کوشش کوي نو زه دا ویم چې د بل د پوس کېدو نه مخکې به دا اسمبلۍ انشاءالله متېږي دا نمایندګان چې کوم د بل ملګرتیا کوي دا به د دغې سیمې د پښتنو بچي چې کوم دي چې چا ووټ ورکړی چا دغې اسمبلۍ له لګلي دا پښتنو بچو دا ووټ نه دی ورکړی دا به کلیو له درومي دا به پې باندې جرګې کوي دا به پې باندې مرکې کوي دا به د کورونو مخې له احتجاجونه کوي نن که موږ کنفرانس وکړلو دا هم د دغې خبرې وکړلو چې مرکزی قیادت ضلعي قیادت دا د موږ متفق دی صوبایي قیادت د موږ متفق دی نن په ضلعي سطح باندې الحمدلله یو داسې ګوند نشته چې هغه دلته غیروزر وي یو داسې ګوند نشته چې هغې مخالفت کړی وي د دغې خبرې نو د دغې دپاره انشاءالله د تحصیلونو په سطح باندې د ویلیج کونسلو په سطح باندې د قومونو په سطح باندې لکه مخکې به خلکو ویلو چې کله به په وطن یو غم راغلو یا به کله په وطن یوه دښمني راغله خلکو به څه ویل چې په اسلحو باندې ګوتې ووهو نن موږ څه شی کوو نن موږ ځوانان مو بیداروو خو عوامي نشن پارټي نه نن موږ ځان له پښتون قوم یو دا دلته چې نوس یو دلته عوامي نشن پارټي د کریډټ ماوري جماعت علما اسلام یا بل د ماوري دلته موږ صرف د پښتون په ایجنډا باندې نوس یو مونږ به د پښتون خبره کوو د اسلحو په ځای باندې وي مونږ خپلو مشرانو کې په کشرانو ځوانانو کې دا اویرنس خپروو چې دا هغه بل دی چې د مونږ د توسې په غرونو کې په سودا لهجه کې په کلیواله ژبه کې چې کم دغه پیلانو و د مو د تو بچای د مو د تو د وطن ځوان ډریور کلندر د هوټل والا دا پکې پرېزګور دي دا د تو نه درومي په دا کې ته بیا کسکوره نشې ولی په دا کې ته بیلچا نشې ولی ته د یو قوم سره تعلق ساتي چې ته د تعلیم نه لرې سوتل شوی یې ته د وسایلو نه لرې سوتل شوی یې هوښیار د یوه ذریعانو سره دا د باندې بین الاقوامي قوتونه چې کوم دي هغه راغلي دي و د دلته زورورو قوتونو سره یو شوي دي و د موږ د ځوانانو نه دا تخته کوي خو یوه خبره په علم کې روانم دا د څوک مه ویلي چې دا بل ظلم یا بین الاقوامي قوتونه راغلي دي بین الاقوامي قوتونه راغلي دي خو هغه د انساني حقوقو علمبردار دي هغه داسې نه دي لکه زموږ په وطن کې کوم قوتونه دي چې دلته په عیني طریقه باندې دا بل نه وي پوه شوی هغه بالکل په پښتونخوا کې اګریمنټ نشي کولی اس کانفرنس مائنز اینڈ منرلز بل مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس کے اہتمام پر ضلعی صدر ایم پی نے دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ہمراہ متفقہ اعلامیہ جاریہ کر دیا خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرل بل 2025 کو مکمل طور پر مسترد کیا جاتا ہے کیونکہ یہ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت حاصل شدہ صوبائی خود مختاری اور مقامی وسائل پر اختیار پر براہ راست حملہ ہے خیبر پختونخوا کے وسائل پر اختیار صرف اور صرف صوبے کے عوام کا ہے کسی بھی وفاقی ادارے یا بیوروکریسی کو ان پر کنٹرول دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی آل پارٹیز کانفرنس صوبے کے معاملات اور مدنی وسائل پر SIFC اور وفاقی ممبرز ونگ کے کسی بھی اختیار کو یکسر مسترد کرتی ہے آل پارٹیز کانفرنس SISP ذریعے وفاق حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ زراعت معدنیات ٹورزم و ماحولیات اور IT کے سیکٹر کو مکمل کنٹرول کرنے کی سازش سمجھتی ہے اور اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتی ہے ہم مکمل طور پر SIFC جیسے غیر آئینی اور غیر قانونی کو نسل کے قیام کو مسترد کرتے ہیں یہ قانون نہ صرف آئینی اصولوں کے خلاف ورزی ہے بلکہ مقامی کمیونٹیز مزدور طبقے اور مائننگ سے وابستہ افراد کے حقوق پر ڈاکہ ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت اس بل کو متفقہ طور پر مسترد کرے اور اس کے خلاف آئینی اور قانونی جدوجہد شروع کی جائے اس بل کے خلاف ایک بھرپور اور منظم عوامی مہم کا آغاز کیا جائے گا
اگر یہ بل زبردستی نافذ کیا گیا تو صوبہ گیر احتجاج تحریک میں ہم بھرپور نمائندگی کا حق ادا کریں گے۔ کانفرنس نے اہل قلم وکلا برادری سول سوسائٹی اور نوجوان سے اپیل کی او ایس آئینی سیاسی و عوامی جدوجہد کا حصہ بنے۔ شرکا نے اس بات پر زور دیا کہ یہ جدوجہد صرف ضلع خیبر تک محدود نہیں بلکہ صوبائی خود مختاری 18ویں آئینی ترمیم اور عمل درآمد یعنی مرکز و صوبوں کے درمیان توازن کے قیام کے لیے ایک قومی جدوجہد ہے۔ شرکا کا 2023 پر اپریل کو شرکا 23 اپریل کو باچا خان مرکز میں منعقد آل پارٹیز کانفرنس کے اعلانیہ کی مکمل حمایت اور اس سے اتفاق کرتی ہے۔ حقوق یا آزادی۔